السلام علیکم، څنګه شئ؟ جوړ یاست؟ تکړه یاست؟ په خیر یاست؟ جوړ یاست؟ وخت مو د ځای کوم. د دې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې وکړو. سبجیکټ مو چې څه راخیستې دی؟ د فارماکولوژیسم راخیستې. په هغې کې مو د انټي فنګل راخیستې دي، څه ده. په دې کې به د فنګل سیل وال در وښایم، د سل کوم ترتیب باندې د سل ممبرین د څنګه کار کوي او دوی پر کوم ځای باندې حمله کوي، څنګه حمله کوي، څنګه نه کوي، څه ده. اول وارې به په دې کې زه صرف او صرف کوچنی د سیل وال تعریف درښایم او دوی پر ergosterol باندې څنګه حمله کوي، دا میډیسن څه ده، دا ډرګ څنګه کار کوي، دا څنګه کلاسیفیکیشن ته ورسته دي، څه ده. نو دا ټوله به اټومیټیک په دې کې سره خلاصي. سټپ بای سټپ به ویډیو چې مکمل وګورئ بیا یې سر په خلاصي. ښه چې فنګس وګورئ، فنګس سیلز یا د هغه هایفي شوي، څه ده. یو ځینې هایفي راځي، یو ځینې دغه ایسټ هغه جلا وي، څه ده. نو چې دواړه وګورئ، د دواړو سیل وال وګورئ یا د سیل دننه چې ممبرین وګورئ، هغه داسې جوړي د دې کمپوننټس، څه ده. یو د من پروټینز په نامه دی، څه ده، او یو د ګلوکان په نامه چې کوم لیر دی، څه ده. یو د کایټن په نامه دی، یو د ergosterol په نامه. دا شی په یاد وساته، دا په سیل ممبرین کې دننه پروت دی، څه ده. ergosterol ډېر شیان ته وایي کېږي، دې ته پري ویټامین ډي 3 هم وایي کېږي، پري ویټامین ډي 2 هم وایي کېږي، څه ده. او دلته چې دی په کولسټرول کې وایي، په دغه کې فنګس کې د سیل ممبرین د ګور په دې کې دننه دی څه سم کوي، د فلیکسیبیلیټي برابروي، جوړښت یا سټرکچر یا فنکشنز ور برابروي، څه ده. نو دلته دی د کولسټرول یا د سټیروئډ کار هم مشکل کوي په دننه فنګس کې، څه ده. نو ergosterol چې شته په دې ما ویډیو جوړه کړې ده چې کله چې ته ما ویټامین ډي 3 ویډیو وګورې بیا چې سر په خلاصېږي، څه ده. نو په دې کې دننه بیا یو قسم نور هم شیان شته، څه ده. کایټن دی، سینتیز په نامه باندې دی. دا بیا یو قسم انزایم هم دی، چینل هم دی، څه ده. په دې لاره باندې د کوم کایټن چې دی، کایټن جوړېږي. کایټن بیا د مین پروټین دی، څه ده. د سیل وال د کوم سیل وال چې دی دغه مین پروټین دی. دې کمپوزیشن هم ما جوړ کړی دی ویډیو چې په دې باندې کوم مایکولوژي ته ورشي، هغه د ټوله په دې باندې سر خلاصېږي، څه ده. او یو دلته یو بل شی هم شته، څه ده. هغه ته وایي کېږي بیټا 1,3 ګلوکان سینتیز په نامه باندې یو انزایم یا چینل پروت دی. په دې لاره باندې بیا د ګلوکان چې دی هغه جوړېږي، څه ده. ښه، نو دا یو ټوټل د سیل وال کمپوزیشن شو، څه ده. یو ځینې دا چې دی سیل وال دی او دا چې دی سیل ممبرین دی، څه ده. نو دلته به یو بل شی هم درښکاره کوم، دا ګوره نیوکلیټ ډیپس دی، څه ده. په سیل وال کې چې دی دننه نور پروټین هم شته، څه ده. چې کوم بیټا ما وختي درته په بیټا کې بیا 2 قسم نور پروټین شته، څه ده. یو د بیټا کاما 6 ګلایکونز دی، یو د بیټا 1,3 ګلوکونز په نامه دی، څه دا په یاد وساته. زما چې ډېر تلوار یې هغه دلته میډیسن ته ځان رسوم، څه ده. نو دلته بیا فاسفولیپیډ هم پروت دی، څه ده. فاسفولیپیډ دا د ممبرین چې څه جوړ هغه باید ته معلوم وي. دا کمپوزیشن ما چې په یاد وساتي یا د مین مقصد چې کوم دی هغه ته زه اوس راولم، څه ده. یو شی بل په یاد وساته، د دوی جوړښت څنګه جوړېږي، د طریقه څنګه کېږي، د ګلوکان د څنګه کېږي، او ګلوکان په نامه چې دی یا د ergosterol څنګه جوړېږي، څه ده. اول به ګلوکان در وښیم، بیا به ergosterol در وښیم چې څنګه جوړېږي. دا مهم دی، هلته دی په میډیسن کې مخ ته به اټومیټیک سر په خلاصېږي. اوس دلته دننه د فنګس سیل دننه ځای دی، څه دی. دلې د انکنورټ شوي یعنې کنورټ شوي نه یي، بدل شوي نه یي. هغه بیټا کاما 3 ګلوکان پروټین مثلا اوس پروت یو. نو دا پروټین راځي دلته د کوم چینل چې ما وختي در وښوی، بیټا 1 ګلوکان په نامه چې کوم سینتیز په نامه چې کوم چینل پروت هغه پر هغه په لاره داسې راځي. دلته چې راشي بیا دی بیا دا کنورټوي په بیټا 1,3 ګلوکان په نامه باندې دی. دا زرغون چې دی دا ټول دغه دی. نو دی داسې یو چین جوړ کړي، څه ده. نو داسې راشي، داسې جوړ شي، داسې چین جوړ شي. په دغسې طریقه باندې بیا د کایټن چین هم جوړېږي، څه ده. سپین وبله دا د کایټن شو، څه ده. نو دا رقم د چین داسې راځي، دلته جوړېږي، کنورټېږي، دلته بیا بدلېږي په دغه باندې، څه ده. دا د کمباین پروډکټ وي، څه ده. دا څو د بیټا 1,3 ګلوکان په نامه چې دی. اوس راځو ergosterol څنګه جوړېږي، څه ده. ergosterol چې دی دلته ورته ګوره، دی چې دی اول وارې په دغه فارم کې پروت دی
هغه فورم ته وایي کېږي لینوسټرول په نامه باندې سیده. نو دلته بیا یو قسم انزایم راځي د 14A ډیمتیلیز په نامه باندې دی سیده، ډیمتیلیز په نامه باندې غلط نسم سیده. دا انزایم دی، دا یوازې کار نه کوي سیده، د دې سره راسي یو بل انزایم هم وموښلي. هغه انزایم ته وایي کېږي سایټوکرومي په نامه باندې دی سیده، سایټوکرومي که تا څنګه سپیلینګ سم وایاست یعنې P450 په نامه دی. نو دا دواړه سره یو ځای سي، دا دواړه چې سره یو ځای سي دلته راځي لینوسټرول چې راځي هغه دلته راسي دلته بیا دا انزایم یې کنورټ کړي، بدل یې کړي په ergosterol باندې بدل کړي سیده، په ergosterol باندې بدل کړي. دا د پروډکټ شو دی رالی په سیل ممبرین کې ودرېدی سیده. نو دا ګوره دلته پروسیجر شو، دا ترتیب شو. اوس ځینې میډیسن چې دی دلته به دیم سره خلاص کوم خو هلته دیم ځینې میډیسن بیا دلته ګوره چې کله د ده سره انزایم اټچ شي د ده څخه 14 ډیمتایلیز انزایم ځینې وګرځي، ځینې ergosterol باندې اټیک وکړي، ځینې پر بل ځای اټیک وکړي، هغه دې اوس ګره دلته سره خلاصېږي. ما چې دا یو کانسپټ مې دلته در سره خلاصوي. اوس دا ویډیو کې مکمل سر په خلاصېږي. ښه انټي لفظ دی و خلاف ته وایي. فنګل چې دی فنګل یا مې دا ویډیو فنګل چې دی و فنګل انفیکشن ته وایي. کوم چې فنګس انفیکشن ته وایي چې کله موږ ته په جسم باندې فنګل انفیکشن جوړ شي نو دغه د علاج کولو ته یا دغه دپاره چې کوم دوا استعمالېږي هغه ته انټي فنګل وایي کېږي سیده. نو انټي فنګل یې څلور ګروپ ته اچولی دی سیده. کوم چې انټي فنګل ډرګس دي سیده، انفیکشن نه ډرګ دوا میډیکیشن سیده، نو هغه څلور ګروپ ته اچولی دی. څلور ګروپ ته په دې اچولی دی چې په اول ګروپ کې چې دی سیل ممبرین ډسرپټر دی سیده، یعنې د سیل ممبرین چې خرابېږي دا نه دی سیل ممبرین چې دا کوم دا ځای دی دا خرابېدل سیده. په دوم نمبر چې دی هغه سیل وال انهبیټر دی، دا کوم د دیوال چې دی د دې بندېدل سیده. په دریم نمبر کې چې دی هغه ډي ان اے ار ان اے سنتھیسز انهبیټر، یعنې د ده دننه چې کوم ډي ان اے مني دي ار ان اے د هغه وربندول. او څلورم نمبر چې دی سیل ډیویژن انهبیټر. سیل ډیویژن چې دی دا ګوره د یو ایسټو نو دې سیستم کې د ایسټ د ځان څخه یو بل سیل جوړي، نو دغه سیل بندول یا یو بل حجره چې د ځان څخه جوړي دا بندوي سیده. نو پر څلور ګروپ باندې تقسیم شوی دی. سیل ممبرین ډسرپټر دی اور سیل وال انهبیټر دی، ډي ان اے ار ان اے سنتھیسز انهبیټر دی، سیل ډیویژن انهبیټر دی سیده. نو زه به یو مکمل په دې کې درښایم سیده. راځئ چې اول واري سیل ممبرین باندې خبره وکړو سیده. سیل ممبرین باندې ښه پر اول نمبر باندې سیل ممبرین کې اول راځي ایزول ګروپ سیده. ایزول ګروپ څه چم کې پر 14A ډیمتایلیز کوم انزایم دی پر هغه حمله وکړي چې پر هغه حمله وکړي ستا ergosterol نه جوړېږي. نو چې ستا ergosterol جوړ نه سو نو بیا سیل ممبرین ډېر کمزوري وي سیده. نو په دې وجه بیا د کوم فنګس چې دی هغه ګروت نشي کولی سیده. نو په دې کې مثال دی فلوکنازول دی، نور داسې یا کلوټریمازول په نامه دی یا کټکونازول په نامه دی یا انټراکنازول په نامه دی سیده. ایزول چې په اخر کې رالی په هر میډیسن په اخر کې چې ایزول رالی هغه د ایزول ګروپ دی، پر چیش باندې حمله کوي، پر 14A ډیمتایلیز انزایم باندې حمله کوي سیده. ښه پر دوم نمبر باندې فولینیز ګروپ سیده. دا به څه چم کې دا بیا موشلي ergosterol سره موشلي سیده، یا دلته په سیل ممبرین کې سوري جوړ کې دا سوري جوړ کې د دې خوا څخه هم شان ورته راځي، د خوا هم د دې وجې څخه بیا فنګس ګروت نشي کولی او سیل ممبرین یې کمزوري سي یا ergosterol نور پرېږدي چې هلته د سیل ممبرین سره وموښلي سیده. نو په دې کې راځي دوه ګروپه سیده، یو د amphotericin په نامه دی بي او یو د Nystatin په نامه باندې سیده. دا دونه خلک نور کوي سیده. دا سیده ډېر مهم شی دی، دا په یو بلیک ایزا ورته وایي، په هغه کې هم ډېر کارېږي چې فنګس ډېر خطرناک حالت ته ولاړ شي نو دی بیا ډېر مست کار کوي او دا ډېر ګران دی، انجکشن د هر ځای پیدا کېږي نه سیده. نو دا دوه ګروپ ورکوي، دا بیا هلته کله سریپش پیدا کوي یا ergosterol سره وموښلي سیده. د سیل ممبرین دریم نمبر باندې کوم چې allylamines په نامه دی سیده. نو دا بیا څه شي بندوي درته کېږي سکوالین اپوکسیډیز په نامه چې کوم انزایم دی هغه بندوي. دا دلته چې کله تا ماته ما وختي در ښکاره کوي یو مې دلته در ښکاره کړم، دلته ته ګوره دا لینوسټرول چې جوړېږي د دې له مخ څخه هم یو بل پروډکټ شته سیده، هغه ته وایي کېږي سکوالین سیده، سکوالین په نامه چې دی تاسو نوم څنګه وایسو. نو دې لپاره یو قسم انزایم راځي هغه ته وایي کېږي سکوالین اپوکسیډیز په نامه باندې دی. نو دی هغه وربند کړي سیده. نو دې لپاره بیا دا میډیسن دی سیده، هغه ته وایي کېږي
ټربینافین په نامه باندې دی څه ده. نو دا میډیسن بیا هغه انزایم بندوي، نو چې هغه انزایم بند شو نو بیا ستا ergosterol نه جوړیږي، لینوسترول نه جوړیږي، نور شیان نه جوړیږي، نو په دې وجه باندې د ګروت بند شي څه ده. نو دا درې چې دي دا بیا د سیل ممبرین کې کار کوي څه ده. ښه پر دوم نمبر باندې کوم چې سیل وال انهبیټر دی څه ده، دې ته وایي کېږي اچینوکینډنس په نامه دی څه ده دا ګروپ. په دې کې بیا دا څه چم کې د کوم چې بیټا یو کاما درې ګلوکون چې کوم سینتیز و هغه بندوي، دغه ځای بندوي څه ده. چې دا ځای بند کړي نو د دې د وجه بره فنګس چې دي ډسټرب شي او هغه نور ګروت نشي کولی څه ده. نو په دې کې بیا کوم میډیسن راځي، دې ته وایي کېږي کاسپوفنجن په نامه دی او مایکافنجن په نامه دی او انډولافنجن په نامه دی څه ده. نو دا درې ګروپه دي او د دې لپاره چې کوم سپیشیز مین مهم سپیشیان د لپاره چې کارېږي هغه کنډیډیا دپاره دی یا اسپرګلس دپاره دی څه ده. نو دا د ده د میډیسن دی او دا ګروپ دی. ښه پر درېم نمبر باندې چې کوم ډي ان اے آر ان اے سنتسیز دی څه دلته ما دوم لیکلی دی خو درېم نمبر دی سنتسیز انهبیټر څه ده. هغه دپاره یو قسم میډیسن استعمالیږي، هغه ته وایي کېږي انټي میتابولیټس په نامه باندې دی څه ده. نو دا راولاړېږي کنورټېږي په 5FU په نامه باندې. چې کله دا کنورټ سو نو اتوماټیک د ده کوم انزایم چې دی هغه تایمیډایلیټس په نامه چې کوم سینتیز په نامه چې کوم انزایم دی نو هغه بند سي. نو چې هغه بند سو نو د ډي ان اے نه جوړېږي، د ډي ان اے مخ ته سټاپ سي څه ده. نو هغه کوم میډیسن د هغه ته وایي کېږي فلوسایټوسین په نامه دی څه ده. نو هغه دلته ستا ډي ان اے ورباندې کې او دا چې دی مخصوص د کوم سپیشیز دپاره چې استعمالیږي هغه ته کېږي کریپټوکوکل مننجایټس دی څه ده. او دا د بل شي دپاره هم استعمالیږي کوم چې انټي کینسر دپاره هم استعمالیږي څه ده. څلورم نمبر سل ډیویژن انهبیټر. سل ډیویژن چې ته وایي څه ده. بعض اوقات ځینې حجرې څه چم کې د ځان څخه یو بله حجره جوړوي څه ده. نو چې بله حجره د ځان څخه جوړوي هغه ته سل ډیویژن وایي. دا اوس ته ګوره مثلا د ځان څخه یوه دانه بله حجره جوړه کړې ده څه ده. په دې کې بیا یو قسم مایکروټیوبیلز پراته وي نو هغه د یوه سر څخه ونیسي داسې جالې را روانې هغه بیا جلا مایټوسیس کې دي بیا د سر د خلاصوم څه ده. نو دې سیسټم کې انهبیټ مایټوسیس حالات بندوي. مایټوسیس چې کله دې سره جلا کېږي هغه حالات بندوي یا مایکروټیوبیل چې کوم دي پر هغو باندې دغه کې اثر کوي څه ده. نو په هغه کې د griseofulvin په نامه دی او سیلینیم سلفیټ شامپو ده څه ده. سیلینیم سل دا ګوره دلته شته. نو دا دواړه دي څه ده. نو دا ورکوي کېږي د دې بیا مایټوسیس وربند کړي. انهبیټر چې کوم مایټوسیس دی هغه وربند کړي نو بیا د سل ډیویژن نه کوي، د سل ډیویژن بند شو څه ده. دی په دوو تقسیمیږي نه مایټوسیس نه کوي څه ده. او دا په کله چې سر کې ډېره خنګره وي د هغه دپاره هم استعمالیږي دا سیلینیم سلفیټ چې دی څه ده.